سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسې به ټوله تر روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو یو موبایل څخه بل موبایل ته چارج انتقال کړو. آیا دا امکان لري چې د موبایل څخه د موبایل ته چارج انتقال کړو؟ ستاسو فکرونو کې اوس هم دا پوښتنه راځي چې دا طریقه امکان نه لري. البته ملګرو ستاسو شک پر ځای دی چې د موبایل څخه او دې موبایل ته موږ چارج نشو لېږلی، خو په مستقیم ډول. خو دا موبایل چېرته تاسو ایسته واچوئ ملګرو، تاسو خپل موبایل ایسته وانه چې ځکه دا موبایل خراب و ځکه ما ایسته واچوو. کله چې تاسو ملګرو خپل موبایل راواخیستو نو دغه یو موبایل کې تاسو کولی شئ خپل موبایل چارج قرض کړئ، یعنې پرته له یو موبایل څخه. البته خو عامه خبره چې یو موبایل څخه بل موبایل ته چارج څنګه په مستقیم ډول نه لېږل کېږي، خو تاسو کولی شئ په د خپل موبایل کې چارج قرض کړئ. مثال په توګه زما په موبایل کې 5% چارج ده، غواړم چارج زیات کړم، تاسو کولی شئ 100% چارج کړئ پرته له چارجګر څخه په خپل موبایل کې په کولی شئ. څنګه کېږي نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تل پسې تاسو په خورا درنه یوه هیله کوم چې تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن هم وهئ. که چیرې مو ویډیو خوښ سه نو ویډیو سره لایک او ویډیو مخکې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نور مو که هر شی په مخکې درتلل هغه ووهئ، یعنې لایک کومنټ شیر دا درته ښیم. زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو. سکرین ریکارډ خلاصومه. ملګرو دغه یو موبایل کې موږ کولی شو خپل موبایل څنګه کړو چارج قرض واخلو. ملګرو تاسې زما د موبایل چارج وګورئ 4.9% چارج ده کې. تاسو ملګرو ټیک مارک وګورئ هلته هم درته کوم او که دغه ځای کې درته ښکاره شول ته هم تاسې وګورئ 4.9% چارج ده کې. نو زه څنګه کولی شم دا موبایل چارج څنګه کوم 100% ته ورسوم. تاسې فرض کړئ چې ملګرو دا چارج څنګه ده 15% دی هم 15% ده. نو که غواړئ خپل موبایل کې چارج قرض کړئ او چارج مو زیات کړئ خپل ضرورت مو په ورباندې رفع کړئ نو دا ویډیو وګورئ. ملګرو پرته له اپلیکیشن نه کې په خپل موبایل کې مو دغه سیټینګ موجود ده، خو موږ په دغه سیټینګ نه پوهېږو. نو ورځو د ویډیو طرف. نو ملګرو لومړی به تاسو راسئ خپل موبایل سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی نو لاندې برخه کې آپشن ده کې ډیولي پیپر آپشن یا ډیوال پیپر آپشن. نو دا آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چیرې ستاسو په موبایل کې دغه آپشن موجود نه و نو هېڅ خبر نشته، تاسو به راسئ اباوټ فون ته. کله چې اباوټ فون ته راغلی نو لاندې برخه کې یو بل آپشن د سافټویر انفارمیشن. نو په دغه سافټویر انفارمیشن به وهئ، دلته لیکل بیول نمبر. په دغه بیول نمبر به وکلیکه کوئ. سیده ملګرو وکلیکه چې کله وکړو دغه آپشن تاسو ته خلاصېږي. مثلا 1 2 3 4 5 6 7 ما ته لیکلی وی آرلډي دا آپشن څنګه ده تاسو ته انیبل شوی ده. نو کله چې تاسو ووایئ دا بیل نمبر ووهو نو لاندې دغه آپشن تاسو ته ښکاره کېږي. ملګرو داسې که د ډیوال پیپر آپشن وهمه نو ملګرو تاسو دلته یو آپشن د ډیمو موډ به تاسې ووهئ. کله مو ملګرو چې ډیمو موډ ووهه نو تاسې اوس هم وګورئ زما د موبایل چارج فیصدي 4.9 ده. ښه ورته وګورئ ملګرو زه تاسو په ثبوت سره ښیم. کله چې دا انیبل ډیمو موډ وهمه اوس هم وګورئ بیا هم ورته ملګرو ورته وګورئ 4.9% چارج ده زما په موبایل کې. دلته لیکلي شو ډیمو موډ. نو کله زه په شو ډیمو موډ باندې کلیک وکړم نو تاسو ملګرو په دغه ځای کې ورته وګورئ زما د موبایل فیصدي څنګه شوه 100% شوله. نو تاسو هم ملګرو په خپلو په ثبوت سره وګورئ زموږ موبایل څنګه شو 100% چارج ته راغی. که چیرې ستاسو په موبایل کې دغه فیصدي چارج کم شولی یعنې ستاسو ضرورت او غواړئ چې زموږ موبایل کې لږ نور هم کار کوم خو تاسو موبایل کې چارج نه وي نو تاسو کولی شئ ډیمو موډ څخه کار واخلئ، خپل موبایل څخه چارج واخلئ. ملګرو دا داسې نه چې تاسو موبایل 100% شو نو تاسو ورته سمدستي کار کوئ نه ملګرو. دا یو لنډک وخت لپاره تاسو دا چارج درکوي تر څو تاسو خپله ضرورت ورباندې رفع کوئ. نو هغې نه وروسته څخه بېرته څنګه کوئ دا ډیمو موډ څنګه کوئ بېرته ډسیبل کوئ. د هغې غیر فعالو کولو لپاره ملګرو راسئ بېرته بیا به سیټینګ ته راسئ ما ډیوال پیپر آپشن ته به راسئ دلته به راسئ ملګرو ډیمو موډ. نو دا ډیمو موډ به څنګه کوئ ملګرو بېرته آف کړئ. کله چې تاسو بېرته آف کړئ نو تاسو ورته وګورئ ملګرو زموږ موبایل کې بېرته څنګه شو 4.9% چارج وشو. نو په همدې طریقه موږ کولی شو خپل موبایل کې چارج واخلو یا هم چارج انتقال کو. نو ملګرو هیله چې دا ویډیو مو خوښه شي او شی مو ته زده کړئ. که دې ویډیو څخه مو څه شی زده کړئ نو پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مدد کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد او آباد اوسئ.